هر څه احساسېږي سهار سهار هغه په ګاډیانو کې سپاره ځي ښوونځي له نو موږ دلته د غربت د لاسه دلته د غریبۍ د لاسه دلته کار کوو موږ ته هم ښه خوند کوي چې په ګاډۍ کې سهار سهار ولاړ شو ښوونځي له د شپې پر 2 بجو پر 3 بجې راسو بیا پر 1 بجې 1:30 بجې ولاړ سو نو باره لاسونه مو خوږېږي پښې مو خوږېږي باره موږ ښوونځي ته څنګه ولاړ سو نو وړه ګران دي په 6,000 روپۍ دي هر شی ګران دی په اسمان وځړېده ولاکې مزدوریان ارزان دي باره څه وکړو زموږ کوم چې په اول کلاس کې موږ شاګردان اخلو هغه 40 اخلو کله چې 12م کلاس ته رسو هغه 8 10 او تر 15 پورې پاتې سي لوی لامل غربت دی بیچارهګي د دلته کار او روزګار نشته اکثره ماشومان چې د خپل پلرو سره په د کال په مختلفو سیزونو کې د اوجوش کار کوي په بټیانو کې خښتي وي پر ډیرانو باندې کاغذونه ټولوي چې پر سکولانو باندې ډیر منفي تاثیرات وي او د زده کړو څخه اکثره افغان کډوال ماشومان پاتېږي نه یوازې چالوکان په دې شاکه کارو باندې بوخت دي د دې ترڅنګ باندې نجونې په دې شاکه کارو کې بوخت دي خصوصا د ښوونځي زده کوونکي